سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. په کوټه ښار کې د تنورونو په ضد کرکډام شروع شوی دی. 63 تنورونه سیل شوي دي او 21 پخوونکي یعنې تنوروال نیول شوي دي. د کوټې د ډیپټي کمشنر د پریکړې له مخې په کوټه ښار کې د تنورونو په ضد کاروايي تیزه شوې ده. د کوټې په بېلابېلو سیمو کې د ډیپټي کمشنر تر څارنې لاندې اسسټنټ کمشنرانو او مجسټریټانو د تنورونو په ضد عملیات کړي دي. په همدې حال کې 63 تنورونه د رسمي نرخ له لیست څخه د سرغړونې له امله سیل شوي دي. په داسې حال کې چې 21 پخوونکي نیول شوي دي. دغه عملیات د سرکي روډ، ګډ روډ، کاسي روډ، سپیني روډ، علمو چوک، سریاب روډ، پودګلي چوک، فرانس روډ، میکانګي روډ، مسجد روډ کې شوي دي. اوس به د تنورونو پلورونکو سره هیڅ ډول امتیازي سلوک نه کیږي. بلې خواته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين ویلي دي د سولې مداخله به د پاکستان د دولت لپاره ستونزمنه وي او پښتنو په خپل وطن کې د سولې د ټینګښت لپاره د انقلاب لاره خپله کړې ده. د انقلاب هدف د ظلم ختمېدل دي. انشاءالله هغه وخت ډیر نږدې دی چې د پښتنو په خاوره به د انقلاب بیرغونه رپیږي. دا څرګندونې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين تېره شپه په یو لایف ویډیو کې کړي دي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.